ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ جوړ یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د بي ټي سي یا بیټ کوین په هکله معلومات شریکوم. که څه هم د دې په هکله اوږدمهاله تحلیل ما له تاسو سره شریک کړی او عیناً په هماغه شکل سره حرکات ترسره کوي. خو نن راځو یو ځل بیا د بي ټي سي ترڅنګ د هغه کوینونو په هکله چې د آی مربوط دي، میم کوینونه دي، د هغه په هکله اپډیټ هم در سره شریکوم او څه نه څه اوس مهال پمپ ته برابر شوي دي د تخنیکي لحاظه. او یو به په دې خبره باندې معلومات در سره شریکم. په اوس وختونو کې که چیرته وګورو په مارکیټ کې داسې کوینونه دي چې ناڅاپي ډول باندې 100 ایکس 10 ایکس له دې هم زیات پمپ کیږي. د دې وجه څه شی ده؟ تر شا یې لاس څه شی ده؟ یعنې څوک د دې تر شا لاس لري؟ ولې په ناڅاپي ډول دومره پمپ کیږي او ولې په تیر وخت کې دغه کوینونه په دغه ډول حرکتونه په دې کوینونو کې نه رامنځته کېدل چې په اوسو دغه خراب حالات، یعنې که د مارکیټ وضعیت وګورو په عمومي ډول باندې د مارکیټ وضعیت خرابه ده، خو بیا هم دغه کوینونه پمپ کیږي. ټول معلومات په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ د ورځني اپډیټ په خاطر باندې کولی شئ زموږ سره په ټلګرام چینل کې جوین شئ. راځو ویډیو پیلو. په لومړي سر کې د بي ټي سي یا بیټ کوین په هکله له تاسو سره اپډیټ شریکوم. بیټ کوین لکه څنګه چې مخکې ما له تاسو سره تحلیل شریک کړی په هماغه شکل سره بي ټي سي یا بیټ کوین پمپ وکړ. په دغو ساحو کې شاوخوا په لومړي سر کې زما ټارګیټ همدغه ساحې وي چې دا ټارګیټ ټچ څه یا ووهل څه، د هغه څخه وروسته دغه ساحه ټارګیټ وه چې دلته که چیرته وګورو یو قوي سپورټ کرښه اوس د مقاومت کرښې باندې ګرځېدلې او قوي مقاومت کرښه هم شتون لري چې له دې ځایه ریجکشن رامنځته سو. او بله مهمه مسله موږ د یو بل څه یادونه هم کړې وه په دې ځای کې چې ممکن که چیرته مثال بي ټي سي ډېر پمپ کېږي، امکان شته تر همدغه ځای پورې لاړ سي، تر همدغه ځای پورې لاړ سي او له هغه وروسته لاندې خواته راسي، یعنې تقریبا 80,000 د 15,000 په منځ کې، او ممکن د ډېر وخت لپاره دغه څه کنسولیډیشن وایي. دا هغه وخت دا خبره ما کړې وه چې کله بي ټي سي یا بیټ کوین تر 80,000 پورې راغی. نو په دغه وختونو کې ما له تاسو سره دا اپډیټ شریک کړی چې ممکن موږ د دغه ساحه کې دغه ساحه د دې ساحې څخه تر دغه ساحې پورې امکان شته د بي ټي سي قیمت پاتې سي، رینج وهي او له هغه وروسته د یو بل ډراپ لپاره ځان اماده کړي. اوس څه پیښېدلی سي؟ زما تحلیلونه زیاتره وخت په اوږدمهاله حالاتو باندې دي، یعنې تمرکز مې ډېر په اوږدمهاله تحلیلونو باندې ده، نه په لنډمهاله تحلیلونو باندې. امکان شته ورځنی ټایم فریم ده که چیرته له دغه ساحې څخه موږ ټرین لاین رسم کړو نو دلته که چیرته وګورو ریټیسټ هم ترسره شوی. ګورئ تاسو ته په واضح ډول باندې معلومیږي دا چارټ یو څه ښه رانږدې کومه. ګورئ په واضح ډول باندې معلومیږي چې ریټیسټ هم ترسره شوی ده، دلته ټرین لاین هم بریک شوی ده او که چیرته موږ دلته بل ټرین لاین رسم کړو په دغه ساحه کې بخښنې سره، که چیرته موږ بل ټرین لاین په دغه ساحه کې رسم کړو، راځو دلته ټرین لاین رسمو. دغه ساحه کې که چیرته ټرین لاین رسم کړو نو بیریش فلک پاټرن ده. عموما بیریش فلک پاټرن دا یو بیریش پاټرن ده. که چیرته د دغه حالات سره یې محاسبه کړو، ګورئ راځو دلته دا تقریبا څومره ډراپ یې کړی تر دغه ساحې پورې، تقریبا 19.15 یعنې 6.0 د بي ټي سي یا بیټ کوین قیمت ډراپ کړی ده. اوس که چیرته دغه حالات راواخلو، دغه حالات چې دا اوس موږ اندازه کړو 19.15%، دغه ډراپ همدغسې اندازه کړو. مثال له همدغه ساحې څخه یا که له دې ساحې موږ اندازه واخلو، تقریبا د بي ټي سي قیمت باید تر دغه ساحې پورې راورسیږي، دغه ساحې پورې راورسیږي، یعنې تقریبا 4.40. عیناً د هماغه په شکل باندې بي ټي سي هلته هم ټرینډ لاین مات کړی و، بیریش فلک پاټرن کې قرار درلودو. اوس هم که چیرته هماغه محاسبه موږ وکړو، امکان دا ده چې بي ټي سي یا بیټ کوین تر 4.40 پورې راسي. او ما تاسو ته ویلي وو د سی وي ډي ډي لاین یا کرښه د 40 په شاوخوا کې قرار لري. عموما هر وخت چې بي ټي سي بیریش مارکیټ کې قرار ولري
یعنې د بي ټي سي سیزن پای ته رسېدلی وي چې په 4 کلونو کې یو ځل راځي، هم سیزن راځي او له هغه وروسته دغه بي ټي سي یا بیټ کوین هم قوي ډراپ کوي. نو د سی وي ډي ډي لاین یا کرښې په هکله ما معلومات در سره شریک کړي، 9 دقیقې ویډیو ده، کولی شئ هماغه وګورئ. په هغه کې ما دا یادوري کړی چې امکان شته تر 40,000 پورې د بي ټي سي یا بیټ کوین قیمت راوغورځېږي. نو که چیرته د هماغه په حساب باندې موږ اندازه وکړو، امکان شته یا خو دغلته دا ډراپ چې په تیر کې رامنځته شوی و تقریبا 4.5 زرو پورې د بي ټي سي قیمت راغورځېدلی سي. هلته د سی وي ډي ډي لاین یا کرښه هم شتون لري، ډیره مهمه کرښه ده. نو زما په نظر باندې د بي ټي سي به دا وروستی ډراپ وي، خو دا ډراپ وخت نیسي. داسې نه ده چې مثال کېدلی سي په یو ورځ کې یا په 2 ورځو کې دا په حقیقت بدل سي، یا په 2 هفتو کې یا په میاشت کې. نه، وخت نیسي. امکان شته چې د کال تر وروستیو میاشتو پورې د بي ټي سي یا بیټ کوین قیمت تر همدغه ساحو پورې راوغورځېږي. بعد له هغه ممکن په همدغه ساحه کې موږ وګورو چې بي ټي سي یا بیټ کوین ډیر وخت لپاره دلته رینج وهي. دا معلومات چې تاسو ګورئ دغسې صبر کېدلی سي مثال په دغه ساحه کې دغسې رینج وهي، د ډیر وخت لپاره پاتې سي، بیا ورو ورو حرکات وکړي لکه څه ډول چې مخکې ما تاسو سره اپډیټ شریک کړي وو، بیرته پورته خواته حرکتونه رامنځته شي. عموما راځو تیرو حالاتو ته کتنه کوو. دغه دا ټول ړنګوو، ریموو ډرا. ښه، دلته اوس راځو په تیر کې کله چې په بي ټي سي یا بیټ کوین کې هفتهوار ټایم فریم ته ځو. ښه ملګرو، هفتهوار ټایم فریم باندې دلته کلیک کوو. کله چې دلته راغلو ګورئ عیناً په هماغه شکل سره په بیر مارکیټ چې د 2022 کال په جریان کې وو، په هماغه حالاتو سره سم بي ټي سي یا بیټ کوین حرکتونه ترسره کوي. ګورئ تر دغه ځای پورې یو خو دلته چیرته وګورو په هفتهوار ټایم فریم کې څه نه څه د هیډ اینډ شولډر پټرن ته ورته ده. دا یوه شولډر او دا بله شولډر او دا هیډ. نو تقریبا دلته دغه ټرین لاین هم مات شوی، هاریزنټل سپورټ کرښه چې دا ډیره مهمه سپورټ کرښه وي په داسې چارټ کې، او امکان ډیر وي دا وي چې دلته ډراپ رامنځته شي، او ډراپ رامنځته شوی هم دا اوس ریټیسټ هم ترسره شوی ده. نو کمزوري پکې لیدل کیږي. که چیرته وګورو د دې تیرو هفتو دغه کینډلونه هم ډیر کمزوري کلوز شوي دي، او دغه هم کمزوري ښکاري. ګورو بس دا په څه ډول باندې کلوز کیږي. که چیرته دا هم سور رنګ کې یعنی سیل پریشر زیاتو سیل پریشر، نو امکان شته چې نور هم لاندې راسي. که چیرته دلته دغه حالات راواخلو، دلته دغسې یو ډراپ رامنځته شوی، ګوره دا حالات له دې سره مقایسه کوو. ګورئ عیناً هماغه ته ورته یو حالات رامنځته شوی او بي ټي سي یا بیټ کوین ډراپ کړی ده. دلته یې اوس اندازه اخلو چې په دغه وخت کې له دې ځای څخه څومره ډراپ کړی و. تقریبا تر دغه ځای پورې 9.50% ډراپ یې کړی و. که چیرته دا حالات راواخلو او له دغه ساحې څخه اندازه واخلو، نو تقریبا 30% ډراپ کړی، څه نه څه د هغه حالاتو څخه ښه. دلته بیرته د یو څه وخت لپاره بي ټي سي لږ خوا پورته لاړه، لکه څه ډول چې په دغسې حالاتو کې رامنځته شوی و. له دې وروسته بیرته بي ټي سي ډراپ وکړ، تقریبا قیمت له 4,000 څخه لاندې راغی تر 15,000 پورې. یعنې امکان شته چې موږ تر دغه ساحې پورې بیا هم ډراپ وګورو. دغه ساحه د بي ټي سي یا بیټ کوین لپاره تر ټولو قوي ساحه ده. یا خو لکه مخکې مې په دې بحث کړی دغه ساحه یو قوي سپورټ کرښه ده. دغه ساحه چې تاسو ګورئ قوي سپورټ کرښه ده. بل د سی وي ډي کرښه یا لاین هم په همدې ځای کې ده. بل دلته ریټیسټ هم ترسره شوی چې امکان شته لاندې خواته راسي. نو دا د بي ټي سي په هکله اپډیټ و. بله مسله د دغه کوینونه چې په ناڅاپي ډول باندې پمپ کیږي، د دې علت څه شی ده؟ لکه څه ډول چې موږ ولیده په تیر کې هم LYN، مثال LYN USDT، پاور USDT، ډیر کوینونه چې په دغسې حرکتونه پکې رامنځته شول. مثال راځو موږ LYN USDT باندې کلیک کوو، هر صرافي کې چې تاسو انتخابوئ مشکل نشته. LYN USDT تقریبا له دغه ساحې که چیرته وګورو 0.05 څخه تر 0.50 پورې، یعنی ډیر پمپ کړی ده. تقریبا که چیرته موږ اندازه واخلو له دغه ساحې څخه
له دغه ساحې څخه که چېرته موږ اندازه واخلو تقریبا 800% پمپ یې ترسره کړی وي دغه LYN، خو ولې په ناڅاپي ډول ډراپ سو او ولې په ناڅاپي ډول باندې دغسې حرکتونه رامنځته سي. ګوره که چېرته وګورو لوی ټریډران همیش د AI په برخه کې په اوسو وختونو کې ټول د AI برخې کوینونه دوی ټارګټ کوي. د AI برخې کوینونه د ټارګټ کولو په اساس باندې دوی په میلیونونه ډالر له نورو خلکو څخه مثال دوی هغه لیکویډ کوي او دوی پکې زیاته ګټه کوي. دلته یو خو د ټریډینګ فیس یا پی په هکله مې تېره ویډیو کې هم خبرې کړې دي چې که چېرته هغه ورسره لوړېږي دلته زیاتره کسان شارټ پوزیشنونه نور هم نیسي نو دوی یو مثال دلته د ټریډینګ دغه فی زیاته یا فنډینګ پی ډیره وي نو دوی داخليږي چې امکان سره له دغه ځای څخه ډراپ وکړي ځکه دلته هوریزنټل سپورټ کرښه هم د امکان سره چې ډراپ وشي، خو برعکس پورته ځي او یو ویک په شکل باندې رامنځته کېږي لیکویډیشن یا د لیکویډیټي سویپ ورته ویل کېږي. دغه لیکویډیټي سویپ رامنځته کېږي او له هغې وروسته لاندې خواته په شدت او تیزۍ سره راځي. دلته هغه کسانو چې دلته شارټ پوزیشنونه نیولي په دغه ځای کې د دوی مثال سټاپ لوز وي، سټاپ لوز یې هم ووهي او له هغه څخه وروسته لاندې خوا مثال راسي بیا په دې باندې خلک وغولوي چې ممکن بیا شارټ خواته راسي بیرته پورته خواته لاړ سي. یعنې ټول د لیکویډیټي گیم ده، هم شارټ خوا لیکویډیشن رامنځته کوي او هم لانګ خوا. دغه کوینونه زیاتره د AI برخې کوینونه د لیکویډیټي د ډمپ او د پمپ لپاره جوړ شوي دي، یعنې د لیکویډیټي د راټولولو لپاره جوړ شوي دي او دا د لویو ټریډرانو لخوا ټارګټ کېږي دغه کوینونه. ناڅاپه یو کوین یو خو دوی په غواړي د سوشل میډیا له لارې یو کوین ډیر مشهور کړي، د هماغه له لارې راځي کوینونو په هکله تبلیغات کوي چې ممکن دغه کوین پمپ سي دغسې سي او هغسې سي. یعنې ډیر خلک هم په دې باوري سي چې امکان شته ډیر پمپ وکړي او دوی ورته داخلیږي. نو په دې د دې حرکتونو معلومول ډیر سخت کار ده، زما په نظر باندې ډیر سخت کار ده چې یو څوک دې په دقیق ډول باندې معلوم کړي. دلته که چېرته وګورو دا منم مثال دلته مونږ کوي هاریزنټل سپورټ کرښه لو دلته مونږ کوي هاریزنټل سپورټ ریزिस्ټنس یا د مقاومت کرښه درلودله، ولې کله چې دلته بریکس والا موږ کولی شو دلته انټري واخلو خو دومره لوړ پمپ اټکل ډیر ناشونی دی چې مثال سړی وي تر همدغه ځای پورې راتللی شي. دلته اصلا دوی دغه لوی ټریډران ګرځي په مارکیټ کې دغسې یو کوین ګوري چې هغه یو خو د AI برخې کوینونو پورې دوی ډیر په هماغه پسې ګرځي او بل چې دغسې یو کوین ګوري چې هغه چارټ پمپ ته برابر وي او له هغې وروسته دوی ورته داخلیږي، یا که ورته برابر هم نه وي د ډیرو خلکو په دې کې پام وي او له ډیر وخته دوی ناڅاپي ډول په دې باندې دا ټارګټ کوي. کله چې یو کوین ډیر زیات ډمپ وکړي له هغه څخه وروسته دوی ورته داخلیږي، دغه کوین په ډیره اندازه باندې اخلي. خو لنډه خبره دا دی لیکویډیټي لپاره جوړ شوی لیکویډیټي گیم لپاره. که چېرته موږ له دغه ساحې څخه اندازه واخلو، له دغه ساحې که واخلو مثال له دغه ساحې واخلو، دغه کوین تقریبا 560% پمپ یې ترسره کړی ده دغه کوین، او که چېرته له ښکته یا لاندې خواته څخه تقریبا له دغه 0.13 څخه تقریبا 2.6 پورې د پاور کوین قیمت پورته لاړ. عموما یوه خبره باید په یاد ولرئ، هغه کسان چې فیوچر ټریډران وي په دغسې حالاتو کې مه داخلیږئ. کله چې کینډلونه ټول ګرین وي یا شنه وي لا هم پورته روان وي، دا منمه مثال ممکن لنډمهاله جمپونه رامنځته شي که چېرته مثال څوک سکیلفینګ ټریډینګ کوي د هغوی لپاره بهتر ده، ولې په زیاته اندازه باندې په دې کې لیوریج استفاده کول او په دې زیاته اندازه دلته مارجن استعمالول زما په نظر باندې یوه ستره غلطي ده. دلته زیاتره وخت داخليږي. ګورئ دا څومره سویفونه رامنځته شوي، مارکیټ په یوه ورځ کې د دغه کوین په یوه ورځ کې څومره ښکته او پورته خواته حرکتونه ترسره کړي، تقریبا له 1.2 څخه تقریبا تر 2.15 یو ډالر په ورځ کې دوی پمپ او جمپ ترسره کړی ده، یعنې هم پورته خواته تللی او هم لاندې خواته. که چېرته مثال دلته وګورو هم د لیکویډیټي سویپ رامنځته شوی ده، د دې ترڅنګ بیرش کینډل هم رامنځته شوی، باید لاندې راغلی وی، خو نه دلته ګیمونه دي د لوی ټریډرانو لخوا، دلته دسیسې دي او د دې اټکل کول چې مثال یو کوین به په څه ډول موږ معلوم کړو چې دغسې یو قوي پمپ وکړي.
دلته که چېرته موږ وګورو ځینې کسان دي یا په ټویټر کې یا په فیسبوک کې داسې پوسټ ډېر مخکې کړی وي د یو کوین په هکله. دا خو زه مثال یو کوین په هکله مثال د خبرې یو 100 یا 15 کوینونه زه ټارګېټ کوم چې دا کوینونه به دومره پمپ کېږي، نو حتما له هغو څخه یو کوین داسې پیدا کېږي چې له هغو څخه به یو کوین ښه قوي پمپ کوي. خو دا په دقیق ډول باندې د هر کوین تحلیل کول ډېر سخت کار ده چې مونږ یې تحلیل کو او دغسې حرکات پکې رامنځته شي. دا منم دلته مثال لکه ما درته ویلې دلته هاریزنټل مقاومت کرښه بریک شوې ده او د هغه وروسته قوي پمپ رامنځته شوی. کولی شي دلته ان دا ریټریس دا ویک چې تاسو وینئ دلته دا ویک چې رامنځته شوی دلته انټري کولی شئ، دلته انټري کولی شئ. کله چې تاسو په ګټه باندې مثال ګټه یې درته وکړله 100% وي 200% هر څومره باندې چې تاسو رضایت ترلاسه کړو، خو کله چې داسې یو حالات ته رسیږي چې یو کوین قیمت بیخي لوړ ځي، په هماغه حالات کې هم تاسې مداخله کوئ، ځکه امکان ډیر دا وي چې یو ځل بیا د هغو کسانو لپاره چې هغوی شارټ پوزیشنونه نیولي وي هغه لیکویډ کړي او له هغه وروسته لاندې خواته راسي او زیاتره د دغه ګیمونو ښکار شوي دي او دا هیڅوک په سله باندې نسي اټکل کولی چې دا کوین به په څه ډول باندې حرکات ترسره کړي. نو دا د ناڅاپي پمپونو په هکله زما مشوره وه. نو هیله ده چې په دې برخه کې ډېر احتیاط وکړئ تر څو خپله سرمایه مو په صحیح ډول باندې مدیریت کړئ او له لاسه یې ورنه کړئ. بل سوارمز یو اس ډي ټي د دې په هکله ډېر مخکې ما له تاسو سره معلومات شریک کړي وو. مثال د خبرې هر یو کوین برخې دغه انتخاب وو. که چیرته وګورو ما تاسو ته یادوري کړې وه چې دا په یو باکس کې قرار لري او دلته مې ټرین لاین هم درته رسم کړی وو چې امکان شته له دې برخې څخه پمپ رامنځته شي که چیرته دا بریک شي او موږ ولیده تقریبا کله چې دغه ټرین لاین بریک شو له هغه څخه وروسته دغه کوین تقریبا 48% 50% واخیا مثال 48.8 ده، نو دغومره پمپ پکې رامنځته شو 50% ځکه بل ویک هم شته، نو 50% شاوخوا دغه پمپ وکړ یا پمپ پکې رامنځته شو. له بلې خوا موږ په دې هم بحث کړی و چې دا کانسولیډیشن موډ کې قرار لري او هر وخت چې دغه کوینونه دغسې کوینونه کانسولیډیشن موډ کې قرار ولري او دغه باکس بریک کې ډېر امکان دی شته چې دغه کوین لوړ لاړ شي. لاړه خو په هماغه اندازه نه چې ما چې کوم ټارګټ په لومړیو وختونو کې ټاکلی چې ممکن تر همدغه ساحو پورې لاړ شي 0.015. خو اوس هم وخت لرې نه ده، امکان ډیر ده دغه کوینونه لکه څه ډول چې مخکې ما درته ویلي دي لویو ټریډرانو لخوا ټارګټ کیږي او هغوی په زیات اندازه باندې یې سیل کوي یا په زیات اندازه باندې اخلي او له هغه وروسته د هماغه سره سم حرکتونه ترسره کوي. که څه هم بولې شوي که چېرته موږ دلته وګورو یو سپورټ کرښه د همدې کوین لپاره همدغه ده. که چېرته په دغه برخه کې سپورټ کرښه جوړه نه سوه نو دغه به زموږ او تاسې لپاره بل سپورټ کرښه وي چې کولی شو په دې برخه کې ورته داخل شو. دې برخه کې ولې ورته داخلیږو؟ یو خو دا داسې باکس بریک شوی ده نو ضرور داسې په دغه ځای کې یو ځل بیا ریټیسټ ترسره کړي تر څو پورته خواته ټارګېټونه ووهي. خو باید نظر ورباندې وساتو که چېرته دغه برخه دا ساحه بریک کېږي کینډل لاندې کلوز کېږي نو امکان ډیر دا ده چې موږ یو بل لو هم وګورو په دې برخه کې او لاندې خواته راسي. اوس د دې چارټونو تحلیلول لکه د دې میم کوینونو یا د آی برخې کوینونو ډیر سخت ده ځکه د لویو کسانو لخوا ټارګېټ کېږي، خو بیا هم د تخنیکي لحاظه او د دوی کار ته په کتو سره لکه څنګه چې ما څارلي دي دوی کار ښه کوي. د آی په برخه کې آی برخې ته یا د ارټیفیشل انټیلیجنس په برخه کې ډیر قوي کار کوي. د خپل کوین لپاره هم روزمره دوی غونډې برابروي له مهمو اشخاصو سره د مهمو صرافیو سره دوی ورباندې خبرې کوي چې دا یو مثبت ګام ده د همدې کوین په برخه کې. خو بیا هم فنډامنټل انالایسس ترڅنګ د فنډامنټل او د دې ترڅنګ د لوی ټریډرانو هغه حالات او حرکتونو څارل ډیره مهمه خبره ده. فنډینګ ریټ چې څومره لوړیږي چانس د دې شته چې قیمت یې لوړ لاړ شي او د آی برخې کوینونه هر وخت په ناڅاپي ډول پمپ کولی شي. لکه څنګه چې دلته موږ 2 کینډلې ګورو د سیلینګ پریشر زیات ده، امکان شته مثال سبا ورځې لپاره بیرته ګرین سی کینډل په شین رنګ باندې واوړي، خو دلته درې ورځنی کینډل هم کلوز کېږي. که چېرته په دې شکل سره کلوز شي نو بې له شکه موږ به همدغه ساحه بیرته وګورو 0.028 شپږ داسې 15 تر 80 پورې راغورځېدلی شي. که چیرته دلته ریټیسټ ترسره شو یو ویک رامنځته شو نو بل ټارګېټ به
زموږ او تاسې لپاره په اسانۍ سره دغه ساحه وي 0.012 او له هغه وروسته ټارګټ په همدغه ساحه وي خو امکان ډېر شته چې دغه کوین بیرته پمپ سي له همدې ساحې څخه که څه هم پمپ یې کړی وي د هماغه څخه چې ما تاسو ته یادوري کړې وه. بله مسله د جیریفین کوم کوین چې ما له تاسو سره شریک کړی و دې باندې کلیک کوو. دغه لکه څنګه چې ما تاسو ته د دې په هکله هم معلومات در سره شریک کړي یو چې دا هم په یو باکس کې قرار لري که چیرته دغه ساحه بریک کېږي امکان شته چې پمپ سي. تقریبا داسې کمزوری پمپ یې کړی قوي پمپ نه ده خو دلته د سپورټ د مقاومت کرښې سره مخامخ شوی ده. دلته مثال د خبرې که چیرته بیرته دغه والیوم له لاسه ورکړي او یا کمزوري پکې زیاته سي نو امکان شته بیرته تر همدې ساحې پورې راسي خو په دې ساحه باندې باید موږ ډیر زیات تمرکز وکړو که چیرته دغه ساحه بریک کېږي 0.015 ساحه نو امکان شته چې لاندې خواته بیرته راسي خو ډیر چانس شته د دې هم تقریبا کېدلی سي له دغه ساحې مثال پمپ سي له دغه ساحې بیرته پمپ سي خو دا هم د ځان لپاره یو بله سپورټ کرښه جوړه کړې ده لنډمهال لپاره یو سپورټ کرښه ورته ویلی شو کېدلی سي له دغه ساحې بیرته که مثال قیمتونه لاندې خواته راسي له دې ساحې امکان ډیر شته چې بیرته پمپ سي. دا کوینونه ما مخکې هم تحلیل کړي وو که څه هم بولش ښکارېده پاټرنونه بولش پاټرنونه خو مخکې ما یادوري وکړله دا کوینونه زیاتره وخت د لویو سرمایه‌دارانو یا سرمایه‌ګزارانو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی ده هر وخت ریسک ډیر ده هر وخت هغوی په کې داخل وي حرکتونه یې کله په لانګ خوا بیایي کله په شارټ خوا طرف ته ولي نو ډیر ریسکي او خطرناک ثابتېدلی شي. دا هم قوي کوین ده داسې نه ده چې مثال فنډامنټل توګه ده کمزوری ده خو که چیرته وګورو ډیر لاندې خواته راغلی د هغه ورځې څخه چې لیس شوی ده په شارټ خوا باندې روان ده قیمت یې لاندې خواته راځي. دلته که چیرته وګورو نو یعنې ډیر کمزوری لیدل کېږي په هفتوار ټایم فریم کې بولش کینډل کلوز شوی ده او بل هم دا که په دې شکل سره دغسې یو کینډل بل کلوز شي امکان شته موږ دغه 0.0 ټارګټ د دې کوین پکې وګورو. او بل مثال که چیرته له دې هم پمپ کېږي بیا دلته یو ټرین لاین موږ رسمو له دغه ساحې څخه تقریبا دا که چیرته بریک سي بیا امکان شته دغه ساحې موږ وګورو په اسانۍ سره چې که چیرته دغه ټرین لاین سپورټ کرښه بریک سي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ دلته باید بریک او سټرکچر وګورو د دې لپاره چې دغه ټارګټونه زموږ لپاره یقیني سي. بریک اپ سټرکچر په دغه ساحه کې ډیر مهم ده او ضروری ده ځکه دلته یو سپورټ کرښه ده بریک اپ سټرکچر ضروری ده چې رامنځته سي. څه هم دلته په ورځني ټایم فریم کې چیرته وګورو بریک اپ سټرکچر رامنځته شوی خو مهمه مسله دغه بریک اپ سټرکچر ده چې امکان شته د دغه کوین قیمت تر همدغه ساحې پورې هم بوځي چې دغه ساحه چې تاسو ګورئ د سوارم هم په دې شکل سره سوارم ته یو ځل بیرته راځو. ښه په دې باندې کلیک کوو هفتوار ټایم فریم که چیرته وګورو لکه څنګه چې مخکې ما یادوري درته وکړله نه یو بل چارټ ګورو دغو کوینونو ځینې چارټونه ستونزه لري بیرته کیو کوین همدغه سرچ دغه باندې کلیک کوو که چیرته وګورو هفتوار یو کینډل ډیر په ښه شکل سره کلوز شوی ده خو بل کینډل دغه ساحې ته ورسېده دلته یو قوي مقاومت کرښه وه بیرته لاندې خواته راغی خو که چیرته دلته ریټیسټ ترسره شي یو ویک په شکل باندې رامنځته شي امکان شته چې پورته خواته موږ حرکتونه بیا وګورو په دې کې لکه څنګه چې مخکې یادوري وکړله نن دلته تقریبا له دغه ساحې ریجکشن رامنځته شوی چې دلته یو قوي د مقاومت کرښه شتون لري او دا ډیر لاندې خواته راغلی ممکن د لویو ټریډرانو لخوا ټارګټ هم چې که چیرته د دې منتلی یا میاشتوار کینډل هم وګورو هغه هم قوي ښکاري او امکان شته چې پورته خواته لاړ شي. ګورئ له ډېرو هفتو وروسته که چیرته وګورو له ډېرو هفتو وروسته یو دا ګرین کینډل خو دا هم په دې شکل سره نه د هفتونو بلکې میاشتو کینډلونه دي ګوره یوه میاشت دوه درې څلور دغسې ډېر موږ سره کینډلونه په دې کې ولیدل او لاندې خواته راغی. اوس له ډېرو میاشتو وروسته موږ یو شین قوي کینډل په دې کې ولیده نو که چیرته د دې لپاره تاییدي یو څه رامنځته شي مثال دغه کینډل د میاشتې دا هم یو څه شین کلوز شي
که معمولی مثال له دغه د دې کینډل چې دا کلوز شوی دی د تیرې میاشتې له دې سره یو ډول هم کلوز سي چانس ډېر شته چې موږ په همدې ساحه کې د دې کوین قیمت په اسانۍ سره وګورو او لوړ ټارګټونه به د اوږدمهال لپاره همدغه ساحې واوسي. خو که چیرته د لویو ټریډرانو لخوا ټارګټ سي دا کوین به تر 0.1 0.2 پورې په اسانۍ سره تللی سي. نو په دې باندې باید موږ نظر وساتو. دغه کوینونو باندې لکه څنګه چې ما مخکې یادوري درته وکړه ریسک ډېر ده او د دې ترڅنګ د ټاپ کوینونو په هکله به هم راځم یوه ویډیو در سره شریکوم په هغه وخت کې چې د خرید لپاره یې مناسب وخت راسي او دغه ډرمپ په بیټکوین کې رامنځته سي او د دې ترڅنګ ممکن په نږدې راتلونکو وختونو کې د ټریډینګ اړونده په مهمو موضوعات باندې هم معلومات در سره شریک کړم. مثال فیر والیو ګیپ شي شاید دا مثال همدغه د اس ام سی اړونده درسونو په هکله انشاءالله یوه موضوع باندې ویډیو جوړو ترڅو تاسې هم خسته نه سئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. د دې په هکله هم آرډر بلاک په هکله هم غږیږو د دې کار څه شی ده څنګه له دې ځای څخه بیرته پمپ کیږي فیر والیو ګیپ په کوم ځای کې قرار لري ټول مسایلو په هکله معلومات در سره شریکومه د تاسو لپاره به ډېر مفید تمام سي او کولی سئ ټریډینګ کې ورڅخه استفاده وکړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو په الله مو سپارم ښاد او آباد اوسئ او هغه کسان چې موږ سره د تل لپاره د ویډیوګانو په کتلو کې یا زموږ سره په ټلګرام چینل کې همکار پاتې شوي د هغوی څخه ځانګړې مننه کوم او هیله مې دا ده چې تر وروستیو پورې زموږ سره پاتې سي. الله مو مل شه ښاد او آباد اوسئ. Bring it down,